نیکې هیلې د چینل ټولو ملګرو ته الله تعالی مو روغ جوړ خوشحاله او صحتمند لره. ملګرو نن ورځ درته د جمیل آی ډي په باره کې معلومات درکوم. ځینې ملګري په شخصي کې میسیج کوي چې موږ څنګه کولی شو ایمیل ادرس جوړ کړو یا د جمیل آی ډي جوړه کړو. نن یې درته په ویډیو کې په تفصیلي ډول سره ښایم. لومړی ملګرو زما چینل سر سبسکرایب کړئ، ځکه ستاسو سبسکرایب کولو سره تاسو څخه هیڅ هم نه کمیږي، خو زما چینل به سبسکرایبر زیات شي. نو لومړی زما چینل محمدي ټیکنیکل پښتو چینل په نامه سره ده، هغه سر سبسکرایب. لومړی دغه سبسکرایب باندې کلیک وکړئ. کله چې سبسکرایب باندې کلیک وکړو دلته د زنګ اپشن ته راځي، دلته حال کلیک کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو پورې در ورسیږي. ملګرو راځو په ویډیو باندې پیل کوو. لومړی راځو ګوګل ته، ګوګل باندې کلیک کوو یا جمیل ته، هر څه تاسو راځئ مشکل یې نشته. مطلب جمیل ته راځو. کله چې جمیل باندې کلیک وکړو پاس هر ادرس یې زموږ پکې وي جمیل کې، خو پاس د کونج کې په دې ځای باندې کلیک کوو. کله چې په هغه ځای باندې کلیک وکړو دا صفحه راته راړوي، دلته لیکلي هډ انادر اکاونټ، لاندې لیکلي دي هډ انادر اکاونټ. په دې ځای باندې کلیک کوو، هډ انادر اکاونټ باندې کلیک کوو، لږ انتظار کوو. پاس لیکلي ګوګل، ګوګل باندې کلیک کوو، لږ انتظار باسو. دلته درته خپل د موبایل پاسورډ درکوي، هغه به پاسورډ به یې خلاص کړئ. ملګرو دا صفحه راته راړوي، دلته که چېرته موږ زوړ اکاونټ لرو خو دلته ورته ایمیل ورکوو او اکاونټ راخلاصو، وروسته پاسورډ غواړي، او که نوی جوړوو په دې ځای باندې لیکلي دي کریټ اکاونټ، دې ځای باندې کلیک کوو، کریټ اکاونټ باندې بیا لیکلي دي پرسونل اکاونټ غواړئ او که بزنس لپاره. موږ دا پاس انتخابوو پرسونل اکاونټ، په دې باندې کلیک کوو. دا صفحه راته راړوي، دلته ورته خپل نوم انتخابوو، یو نوم ورته ورکوو، مطلب ستاسو چې هر نوم وي هغه ورته ورکولی شئ. زه ورته ورکوم عبدالستار، لاندې تخلص ورته ورکوو افغان. بیا په دغه نیکسټ باندې کلیک کوو. کله چې نیکسټ باندې دلته تاسو ته تولد نیټه یا د پیدایښت نیټه کوي، دلته یې لیکلي دي کال ورته انتخابوو 2003، میاشت ورته انتخابوو مطلب اپریل، او ورځ ورته انتخابوو 8. لاندې لیکلي جنډر یعنی ستاسو شخصیت نارینه یاست که ښځینه یاست، چې موږ دویم میل انتخابوو. په نیکسټ باندې کلیک کوو. دلته راڅخه یوزر نیم غواړي یعنی ایمیل غواړي، ایمیل څنګه ورته جوړ کړو. دلته زه ورته لیکم عبدل دلته ورته یو پاسورډ ټاکو، هر پاسورډ چې تاسو غواړئ ورکولی شئ ستاسو په خپل طبیعت باندې، خو یوازې دا به مې یاد وي چې پاسورډ به تر 8 عدده کم نه وي، او د انګلیسي توري به هم پکې وي او حروف به هم پکې وي. په نیکسټ باندې کلیک کوو. دلته دغه زما اکاونټ جوړ شو، دلته نیکسټ غواړي، نیکسټ باندې کلیک کوم. دلته لاندې ځو آی هګر لیکلی ده، په هغه باندې کلیک کوو، لږ انتظار باسو. ملګرو دا د زما اکاونټ د جوړېدو په حال کې دی، د ایمیل جمیل آی ډي یا جمیل اکاونټ، یا موږ تاسو ورته ایمیل ادرس هم ویلی شو، دا د جوړېدو په حال کې دی. نو دا جوړ شو په بریالیتوب سره. زه اوس راخلاصوم. عبدالستار افغان په نامه سره زما ایمیل جوړ شو، هېڅ ډول مشکل نشته پکې، د عبدالستار افغان په نامه سره. نو ملګرو یو یادونه بله هم کوم، که زما چینل ته نوي یاست نو چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ.